سلامونه او نیکې هیلې مو یو ځل بیا ملګرو ومنئ په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او د صحت کلیبو مو پر تن وي. ملګرو زه یم هلال غوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د یوې په زړه پورې او مهمې ویډیو سره راغلی یم. دوستانو نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو د یوټیوب ویډیو لپاره تمبنیل جوړ کړو یا هغه عکس چې د یوټیوب په ویډیو باندې لګیږي. نو دوستانو دا چې تاسو لپاره زه کوشش کوم دغه یوټیوب کورس کې هغه اپډیټ معلومات راوړم چې د یوټیوب لپاره مهم دي او د یوټیوب د د یوټیوب د پرمختګ لپاره مهم دي او ان شاء الله زه به هڅه کوم د کورس کې تاسو لپاره اړین معلومات راوړم چې ترڅو ستاسو یوټیوب لپاره پرمختګ درکولی شي. نو دوستانو ان شاء الله نن به په همدې بخش کې تاسو لپاره مکمل کار کوم چې تمبنیل څنګه جوړیږي. نو دوستانو په ویډیو باندې فایل کوو خو مخکې ملګرو له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړم په ډېر مهربانۍ سره هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه لازم یو لایک درسره ورکړئ او ویډیو مخکې له ملګرو سره شیر کړئ. نو دوستانو دا چې یوټیوب کورس موږ او تاسو پیل کړی دی نو که کومو ویډیوګانو مو نه وي کتلې کولی شئ همدې ویډیو ډسکرپشن پلی لیسټ کې لیسټ شته او کولی شئ همدا ټولو ویډیوګانو وګورئ چې څنګه به موږ او تاسو سبسکرایب زیاتوو څنګه به واچ ټایم زیاتوو. دا ټولو ویډیوګانو مخکې الریډي جوړه شوي دي. نو اوس دوستانو تاسو لپاره په تمبنیل باندې کار کوم. نو دوستانو زه راځم اپلیکیشن ته. د دې لپاره دوستانو ما تاسو لپاره پکزلیب اپلیکیشن که نن درته په تمبنیل باندې کار کوم. که تاسو غواړئ همدغه تمبنیل په همدې پکزلیب اپلیکیشن کې جوړ کړئ نو پکزلیب اپلیکیشن لینک به تاسو لپاره ما ټیلیګرام چینل کې زی فولډر کې اچولی وي. کولی شئ پښتو پکزلیب له زموږ ټیلیګرام چینل څخه درته ډاونلوډ کړئ او ټیلیګرام چینل لینک همدې ویډیو ډسکرپشن کې شته. رسما کولی شئ زموږ ټیلیګرام چینل څخه همدغه اپلیکیشن پښتو پکزلیب اپلیکیشن درته ډاونلوډ کړئ لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. ښه دوستانو ما سره پښتو پکزلیب دی همدا باندې زه کلیک کوم او دا د ما دوستانو کلیک ور باندې وکړو او دې لپاره دوستانو لومړي سر کې تاسو ته همدغه صفحه راځي. له هغې وروسته به دوستانو تاسو ته لاندې یو دغه شکل انتخاب کړئ او بیا به ورڅخه دغه لیکل پورته ډیلیټ اپشن راځي همدې به ورته کلیک وکړئ. دوستانو دا مو چې هر کله ډیلیټ کړل لاندې تاسو ته همدغه اپشن راځي دا به ورته کلیک کړئ او دلته به دغه د عکس سایز همدغه به ورته کلیک کړئ. اوس دوستانو د یوټیوب لپاره دلته به تاسو دوستانو دغه په خپله انتخاب سایز دوستانو دلته به تاسو دا اپشن کلیک کړئ او دلته به تاسو د یوټیوب چینل بټنوک سایز یعنی د یوټیوب چینل تمبنیل لپاره به تاسو دغه د لاندې څخه څلورم اپشن انتخابوئ. همدې به ملګرو تاسو کلیک وکړئ او بیا به په اوکې اپشن ورته کلیک واخلئ. ښه دوستانو دا مو چې هر کله کلیک واخیست دلته تاسو ته ښکاري چې زموږ عکس چې دی دغه کوچنی شو. اوس ملګرو که غواړئ چې دغه بیکګراونډ ته رنګ تغیر کړئ نو له همدې اپشن باندې به ورته کلیک واخلئ او دلته به رنګونو باندې ورته کلیک واخلئ. اوس دوستانو تاسو هر رنګ چې وي همدې ته انتخابولی شئ. دلته تاسو ته ښکاري چې تاسو په هر شکل کې چې وي دې لپاره تاسو دا یو تاسو انتخابولی شئ. نو دوستانو زه به یو عکس انتخاب کړم تر هغه به ویډیو سکیپ کړم. ښه ملګرو دا دی ما د خړ ډول عکس ورته انتخاب کړ بیکګراونډ. دوستانو له دې ځایه تاسو کولی شئ دوه رنګونه هم انتخاب کړئ او دلته تاسو کولی شئ رنګ یې هم چینج کړئ. نو دوستانو له هغې وروسته دغه تغیرات مو چې هر کله منځته کړل له هغې وروسته به دوستانو تاسو ته پورته یو اپشن ښکاري همدې نه به کلیک وکړئ او دلته د ګالرۍ څخه دا دوستانو له دې ځای څخه به تاسو یو عکس راواخلئ. زه دوستانو یو عکس رااخلم همدغه عکس. دوستانو دا ما د کین ماسټر کې یوه ویډیو جوړه کړې ده چې څنګه په کین ماسټر کې د یوټیوب لپاره ویډیو جوړولی شو. نو همدې بغش کې به یو موبایل راواخیست او دغه عکس به پکې ایډیټ کړ. دوستانو له هغې وروسته ټک مار علامه کلیک کړئ. دوستانو دغه موبایل تاسو ته اوس په دا ډول ښکاري که تاسو غواړئ همدا ډول یې کړئ بیا کوم مشکل نه لري خو زه غواړم چې دغه کین ماسټر سره مناسب عکس همدا ډول وي. دوستانو زه به دا دې ډول برابر کړم او دا به له دې ځای څخه داسې غټ کړم. اوس دوستانو تاسو ته ښکاري چې د زموږ عکس ډېر پروفیشنل شکل ښکاري همدلته. دوستانو دا مو چې هر کله دلته ولګولو له هغې وروسته دوستانو اوس زه غواړم چې دلته د یو سړي عکس هم راوړم. همدلته به دوستانو کلیک واخلئ د ګالرۍ څخه همدې نه به ورته کلیک واخلئ. زه به له ګالرۍ څخه یو تصویر راواخلم. ښه ملګرو دا دی ما همدغه د سړي عکس هم دلته راواخیست. دلته تاسو ښکاري که تاسو غواړئ چې د همدغه ډول عکسونه د تمبنیل لپاره جوړ کړئ یا ډاونلوډ کړئ نو تاسو ګوګل سرچ کې ورته ولیکئ مین پیج چې تاسو ته مې تېره ویډیو کې معلومات هم درکړي دي. نو دوستانو تاسو په اسانۍ سره کولی شئ دغه ډول سټیکر د موبایل لپاره یا د نورو تاسو د موزیک لپاره هر ډول سټیکر تاسو ورته نوم یې زده کوئ ګوګل سرچ کې ورته په ورته انتخابوئ تاسو ته هر ډول په خپله راځي.
خو نو دوستانو دغه هم ولګولو. له هغې وروسته ملګرو تاسو لپاره مهم کار چې دی هغه دی لیکلو طریقه ده چې لیکل به موږ په دې کې څنګه ترسره کوو. هغې لپاره به دوستانو تاسو ته لاندې یو آپشن راځي، همدې نه به ورته کلیک واخلئ او دلته لیکنه راځي. همدې نه مو لیکنه چې کلیک کړه تاسو لپاره همدغه صفحه راځي او دلته به لاندې تغییر اول همدې نه به ورته کلیک واخلئ او دلته به دغه صفحه چې راځي همدې نه به ورته کلیک واخلئ او دغه به له دې ځای څخه داسې د 3 ډاټس په باندې ورته کلیک واخلئ او دا سلیکټ آل همدا مو چې هر کله انتخاب کړل له هغې وروسته به دغه ډیلیټ کړئ. اوس دوستانو زه غواړم چې تمبنیل په باره کې معلومات هم ولیکم چې څنګه کولی شو چې موږ او تاسې په کین ماسټر کې ویډیو ایډیټ کولی شو. همدې باره کې دا لیکنه کوم تر هغه به ویډیو سکیپ کړم. ښه دوستانو دا دی ما همدغه لیکنه ولیکله چې څنګه کولی شو د یوټیوب لپاره په کین ماسټر کې د ویډیو جوړولو اسان طریقه. له هغې وروسته مو دوستانو دغه لیکنه چې هر کله وکړه تاسو ته پورته یو ردولو اپشن راځي او بل دی منم اپشن راځي. همدې کې به دوستانو تاسو که غواړئ چې دغه لیکنه سیو نه کړئ نو تاسو په ردولو اپشن باندې ورته کلیک واخلئ او تاسو لیکنه به ډیلیټ شي. که تاسو په منم اپشن باندې ورته کلیک واخلئ نو تاسو لیکنه به سیمپل خپل عکس ته راشي. دا دی دوستانو ما په منل اپشن باندې ورته کلیک واخیست او دلته زموږ لیکنه راغله. اوس دوستانو تاسو په اوس غواړم په همدې لیکنه کې ایډیټ ترسره کړم، رنګ یې تغییر کړم، هر ډول چې وي نور تغیرات پکې راولم. خو دوستانو تاسو په همدې لیکنه اپشن باندې ورته کلیک واخلئ او لاندې به تاسو ته دغه د خاص ډیزاین اپشن راځي. دلته دوستانو تاسو کولی شئ ځای تغییر کړئ، فاصله هم تغییر کړئ، رنګ هم تغییر کړئ. نو دوستانو زه راځم رنګول اپشن باندې ورته کلیک اخلم او دلته یو رنګ انتخابوم. سیمپل به زه دغه تور رنګ انتخاب کړم. له هغې وروسته تاسو کولی شئ دې کې نور تغیرات هم راولئ. خو دوستانو اوس غواړم چې دې لپاره یو ځانګړی فونټ یا سایز انتخاب کړم. یو ځل دوستانو زه د سټایل یا بي باندې ورته کلیک اخلم او دلته به د سټایل چې دی د بي یا بولډ کړم. خو دوستانو دا مو چې بولډ کړل له هغه وروسته ټیک مارک کلیک کړئ او بیا په لیک باڼه یعنې دلته به تاسو ورته یو فونټ انتخابوئ. دوستانو دلته تاسو ته همدې کین ماسټر کې په دې ورژن کې تاسو لپاره مختلف سایزونه ښکاري، هم په انګلیسي، پښتو، فارسي، عربي او نورو ژبو کې تاسو مختلف ژبو کې تاسو لپاره فونټونه ښکاري. خو زه سیمپل راځم دوستانو پښتو کې یو فونټ ګورم تر څو خپل لیکنه ته سیف کړم. دوستانو همدې اوسنی فونټ کې ما یو څو فونټونه مخکې سیف کړي دي، همدغه یو کلیک کوم او دغه منم اپشن ورته کلیک اخلم. ښه ملګرو له هغې وروسته تاسو ته ښکاري چې زموږ لیکنه چې دا په ډېر ښایسته شکل باندې هم دلته راځي. اوس دوستانو زه غواړم چې دې لږ رنګونه هم تغییر کړم او دې لیکنه کې یوازې رنګ یې تغییر کړم، فونټونه نور ورته تغیروم. تر هغې ویډیو سکپ کوم دوستانو دا چې ویډیو زیاته اوږدېږي په همدې اړه زه غواړم چې تاسو ته یوازې آپشن در وپېژنم، نور تاسو کار خپله پکې وکړئ. ښه ملګرو اوس تاسو ته ښکاري چې ما په دغه لیکنه کې څه نه څه تغیرات رامنځته کړل، مثلا رنګونه مې هم تغییر کړل. دا چې دوستانو ویډیو زیاته اوږدېږي یوازې تاسو ته اپشنونه در پېژنم، انشاءالله تاسو کوشش وکړئ، ډېر اسانه طریقې دي. دوستانو ما له همدې رنګونو څخه رنګونه ورته چینج کړل. همدې لیکنه باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو ته مربوطه اپشن راځي. دوستانو له هغې وروسته که تاسو لیکنه کې زیاته فاصله وي له دې فاصلې څخه که لاندې او فاصله تاسو کمول غواړئ، ډېرول غواړئ، له دې ځایه تاسو کولی شئ. په یوې خوا بل خوا ته تاسو فاصلې جوړول غواړئ، له دې ځایه تاسو کولی شئ. نو دوستانو که تاسو غواړئ دې ته شیډو ورکړئ نو په اسانۍ سره تاسو کولی شئ همدې ته دا ډول شیډو هم ورکړئ. او دوستانو په ډېره اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې دلته تغیرات رامنځته کړئ. نو دوستانو له هغې وروسته تاسو کولی شئ سایه هم ورکړئ، یعنې مطلب یوې بل خوا ته تر څو دغه رڼه چې ده دا تته شي، رڼا چې ده د تته شي. دوستانو له هغه وروسته تاسو په دې کې نور اضافي تغیرات هم راوستلی شو، خو تمبنیل لپاره دوستانو چې مهم دي همدا څو شیان ډېر مهم دي چې تاسو کولی شئ. دوستانو که تاسو دغه لیکنه او دغه عکسونه له تاسو څخه ګډوډ کېدل، پورته تاسو ته همدغه اپشن راځي او دلته تاسو کوشش وکړئ همدغه ټول لا کړئ تر څو تاسو په لیکنه کې بیا څوک تغیرات نشي راوستلی. مثلا تاسو خپله پکې چې کوم اپشن اضافه کوئ نو تاسو به په لیکنه کې کوم تغییر نه راځي. خو دوستانو له هغې وروسته زه غواړم چې دې ته یو ویکتور هم اضافه کړم، مثلا ویکتور چې بعضې ډېر ښه معلومېږي تمبنیل کې، زه غواړم یو ویکتور دې لپاره اضافه کړم. پورته تاسو ته یو اپشن راځي، همدې نه ورته کلیک اخلم او بیا د ګلرۍ څخه یو ویکتور اخلم. دوستانو ښه ملګرو اوس تاسو ته ښکاري چې ما ویکتور هم راواخیستل، دلته تاسو ته ښکاري. دوستانو که تاسو غواړئ چې ویکتورونه ځان لپاره پیدا کړئ نو یوازې ګوګل کې ولیکئ ویکتور PNG، تاسو ته هم راځي. دوستانو لاندې مې یو د سړي لاندې یو سټیکر هم راوړ د یوټیوب. دا چې دوستانو همدې اپلیکیشن کې هم بعضې سټیکر شته، تاسو دلته اپشن نه کلیک واخلئ
دلته تاسو ته ښکاري سټیکرونه. همدې نه مو دوستانو چې کلیک واخیست دلته لاندې تاسو ته بېلابېل سټیکر راځي او تاسو کولی شئ ورڅخه استفاده وکړئ. که تاسو نور سټیکر غواړئ نور سټیکرونه تاسو کولی شئ ګوګل څخه درته ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو زه غواړم چې دې کې یو څو په انګلیسي باندې نور لیکنه هم وکړم، زه به در هغه ویډیو سکیپ. ښه ملګرو دا دی ما په انګلیسي باندې دلته یوه لیکنه وکړه، دلته تاسو ته ښکارم دغه لیکنه کین ماسټر ویډیو ایډیټر. دوستانو اوس غواړم چې دا په یو چوکاټ کې باندې کړم دا لیکنه. دوستانو همدې لیکنه باندې تاسو کلیک وکړئ، لاندې راشئ دلته د لیک زمینه همدې نه ورته کلیک وخلئ، ټي اپشن یې ورباندې لیکلی دی او دغه اپشن انیبل کړئ. دوستانو له هغه وروسته تاسو دلته کولی شئ چې یو ښایسته شکل ورته انتخاب کړئ او دغه لیکنه پکې باندې کړئ. دوستانو تاسو هر ډول رنګ چې وي ورته انتخاب یې کړئ، مثلا سور یا بل ډول رنګ چې تاسو هر ډول رنګ ورته انتخاب کړ مشکل نشته. زه به دوستانو یو رنګ انتخاب کړم. خیر دوستانو دا دی ما همدغه تغییرات هم رامنځته کړل. همدې لیکنه باندې یوازې تاسو کلیک واخلئ، همدې ټي اپشن ته راشئ او دلته تاسو کولی شئ لاندې یوې خوا بلې خوا ته پورته فاصلې هم کمولی او زیاتولی شئ. دا دی دوستانو تاسو کولی شئ په دې ډول په ډېره اسانۍ سره همدغه تغییرات رامنځته کړئ. نو دوستانو دا چې انشاءالله تاسو به ډېر څه له همدې معلوماتو څخه زده کړي وي. نو دوستانو دا چې ویډیو هم زیاته اوږدېږي، ویډیو په سټارټ کې مې تاسو ته خبره وکړله، نو یوازې اپشنو پېژندلو چې تاسو ته مې ورباندې کار وکړل. نو دوستانو تاسو کوشش وکړئ په همدې ډول لیکل څه ډول کولی شو، سټیکر څه ډول راخیستی شو، شیپونه څه ډول راخیستی شو. انشاءالله د پکزل لیب اپلیکیشن کوم زه نور ویډیوګانې هم ستاسو لپاره ایډیټ کوم. ملګرو له هغې وروسته مهمه خبره چې د عکس سیو کول دي. د دې لپاره چې عکس تاسو سیو کړئ پورته تاسو ته شین اپشن راځي یا ډاونلوډ اپشن، همدې نه به ورته کلیک واخلئ ملګرو او دلته تاسو په دوه ډوله د عکس ثبتولی شئ. خو دوستانو موږ او تاسو د تمبنیل لپاره باید د دوهم انتخاب کو عکس په شکل ثبتول، همدغه باید موږ او تاسو انتخاب کو. دوستانو دا مو چې هر کله انتخاب کړ دلته به تاسو ته دوه اپشن راشي، یو جی پی جی او بل پی ان جی. دوستانو د تمبنیل لپاره به تاسو پی ان جی انتخاب کړئ ترڅو ستاسو عکس چې دی په یوټیوب کې به حال کې په ویډیو باندې ښکارېږي، نور به په ویډیو باندې ختمیږي. دوستانو له هغې وروسته تاسو ته لاندې د تلیفون په حافظه کې ثبتول، همدې اپشن به ورته کلیک واخلئ او ستاسو عکس به سیف شي. نو دوستانو دغه وه په پکزل لیب اپلیکیشن کې د ویډیو تمبنیل یا د یوټیوب د ویډیو لپاره تمبنیل جوړولو چې تاسو ته مکمله طریقه وښودله. دوستانو تاسو کوشش وکړئ په دغه اپشنو باندې کار وکړئ. انشاءالله د پکزل لیب اپلیکیشن کې به زه انشاءالله تاسو لپاره راتلونکي کې یو مکمل کورس جوړوم چې د اپلیکیشن کې ډېر مهم مسایل دي چې خصوصا د یوټیوب لپاره، ټیک ټاک لپاره، انسټاګرام لپاره، سوشل میډیاو لپاره عموم کې ډېر مهم دی او زه به هڅه کوم چې دغه کې یو ځانګړی کورس لکه څه ډول مې چې یوټیوب لپاره فایل کړی دی همدغه پکزل لیب اپلیکیشن کې هم دغه کورس رافایل کړم. نو دوستانو که بیا هم تاسو په دې اړه کومه پوښتنه لرئ نو تاسو کولی شئ چې زموږ سره همدې ټلګرام ګروپ کې برخه واخلئ ترڅو خپله پوښتنې له موږ سره په لیکلي او هم په وایس بڼه له موږ سره هم دلته شریکې کړئ. تاسو کولی شئ همدغه ګروپ لینک چې دی همدې ویډیو ډسکرپشن لاندې شته، رسما کولی شئ چې زموږ ټلګرام چینل ته راشئ او دغه خپله پوښتنه خپل مسایل موږ ته په لیکنې او هم په وایس بڼه موږ ته راولېږئ. نو دوستانو دغه ویډیو چې موږ او تاسو کولی شو په پکزل لیب اپلیکیشن کې تمبنیل جوړ کړو. نو دوستانو که ویډیو مو خوښ شوه لازم وي له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. په وروستۍ کې بیا هم هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ما هلال خصوصي اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست خدای په امان، ډېره مننه.